من شعبان وایي، پښتانه د 15 شپه ورته وایي. د دغې شپې په اړه باندې په امت کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د افراط و تفریط شکار دی. له دوی څه افراط کیږي یا تفریط ځینې کیږي، خو لار د اعتدال پکې دا ده چې د دغې شپې په اړه باندې علماو او اکابرو محدثینو کومې خبرې را نقل کړي، هغو ته که وګورو دا شپه یو قسم اصلیت، یو قسم عظمت او قدر لري. علامه مناوي رحمه الله له حافظ ابن تیمیه رحمه الله څخه را نقل کړي، وایي د دغې شپې پر برابر باندې چې کوم حدیث را نقل سوي، هغه حدیثو ته که وګورو نو له هغه څخه د دغې شپې عظمت معلومیږي. همدا رقم شیخ عبدالرحمن مبارک فوري رحمه الله لیکلي، هغه وایي د دغې شپې په اړه باندې چې کوم احادیث را نقل سوي، کوم آثار را نقل سوي، هغو ته که وګورو معلومیږي داسې چې دغه شپه یو قسم اصلیت لري، دې لره یو اصل ستا. په هغه احادیثو کې به یو حدیث را نقل کو چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وایي فقدت رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة، وایي یو شپه داسې راغله چې ما په حجره کې راویښه شوم، د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجره کې نسته. نو پسې راووتم، چې کله راووتم فوجدته فی البقیع، رسول الله صلی الله علیه وسلم مې پیدا کړی په جنت البقیع کې، په مدینه منوره کې یو هدیره، یو قبرستان د نوم یې بقیع ده، په هغه بقیع هدیره کې مې پیدا کړی. نو وایي ما دا ورته وویل، ما ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما وار خطا سو چې داسې نه د شپې په مابین کې ته یو بلې کوروالا ته نه یې ورغلی، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوروالا وي بنا بر اختلاف روایات نه دانې دی یا 11 دی یا 14 دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې راته وایي داسې خبره نه ده عایشې، نن هغه شپه ده چې په دغه شپه باندې ان الله ينزل الى السماء الدنيا، الله تعالی دغه د دنیا و اسمان ته راشوه کیږي، نو فیغفر لاکثر من شعر کلب غنم، من غنم بني کلب، د دونه انسانانو مغفرت کوي چې هغه انسانان د بنو کلب د پسو تر ویشتانو زیات دي. بنو کلب په عربو کې یو قبیله وه، هغو بیخي ډېرې رمې درلودې، وزې و پسونه به یې درلودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په نن شپه باندې الله تعالی د بنو کلب د پسو چې کوم ویشتان دي تر هغو د ډېرو خلکو مغفرت کوي. یو بل حدیث کې داسې تورې را نقل سوي دي چې ان الله ينزل الى السماء الدنيا، الله تعالی د دغه دنیا و آسمان ته راشوه کیږي، نو دا آواز کوي، ناره کوي، وایي هل من مستغفر فاغفر له، وهل من مسترزق فارزق له، وهل من مبتلى فاعافي عنه. آیا په دا انسانانو کې څوک داسې شته چې له ما څخه د خپلو ګناهو بخشش وغواړي او زه یې وبخشم؟ په دا انسانانو کې داسې څوک شته چې له ما څخه رزق وغواړي او زه روزي ورکم؟ په دا انسانانو کې څوک داسې شته چې په یو مشکل په مصیبت باندې اخته یې زه ځینې خلاص کړمه؟ او تا داسې نه ده چې یو وارې دا ناره کوي، نه هسې دلته لمر ولوېدی، د 14 د ورځې لمر چې ولوېدی، د 15 په د شپې د لمر لوېدو سره سم الله تعالی راشوه کېږي دغه اسمان ته، تر سهاره پورې چې څو سپېدې راچودي، تر دغه وخته پورې دا نارې وایي هل من مستغفر فاغفر له، وهل من مسترزق فارزق له، وهل من مبتلا فاعافي عنه. دغو حدیثو ته چې کله وګورو نو له دې څه د دغې شپې عظمت او قدر معلومیږي چې د 15 شپه یو قسم قدر او عظمت لري. په دغه شپه باندې الله تعالی د بنو کلب چې کومه قبیله ده د هغو د پسو تر ویشتانو د زیاتو انسانانو مغفرت او بخشش کوي. خو 9 کسه یا 8 کسه بنا بر اختلاف روایات داسې دي چې د هغو مغفرت الله تعالی په نن شپه باندې هم نه کوي.
مختک اوه کسه داسې دي چې الله تعالی د پنځلسي په شپه باندې نه بخښي. اعلان کې عام اعلان سوی ده، د الله تعالی له جانب عام اعلان ده چې په نن شپه باندې زه د بنوکل د پسو تر ویښتانو ډېر انسانان بخښمه، خو اوه نفره داسې دي، په کوم اوه کسان داسې دي چې د هغو مغفرت زه نه کوم، هغه نه بخښم. هغه اوه کسه څوک دي؟ یو له هغو څه مشرک ده، چا چې له الله تعالی سره شرک کړی یا په ذات کې یا په صفاتو کې، دغه مشرک ته الله تعالی مغفرت نه کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به. قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي وای الله تعالی دا نه بخښي چې څوک له الله سره شرک وکړي، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چا لره چې خوښه چې تر دې چې کمې کمې ګناوې دي تر دا شرک را لاندې، هغه چې د الله تعالی خوښه سو هر چا ته خو شرک نه بخښي، په یوه صورت یې هم نه بخښي شرک. هغه شرک ما درته وویل که شرک په ذات کې ده، که څوک دا خبره وکړي چې خدای یو نه ده، العیاذ بالله دوه یا درې دي، په ذات د الله تعالی کې شرک وکړي هم دا سړی نه بخښل کېږي. که څوک په صفاتو کې له الله تعالی سره شرک وکړي، مثلا دا خبره وکړي چې پلانی دونه قدرت لري لکه خدای پاک چې قدرت لري، یا پلانی دونه علم لري لکه خدای چې علم لري، یا پلانی دونه سمع او بصر لري لکه څونه چې خدای پاک لري، دغو ته الله تعالی مغفرت نه کوي. دا یو چې مشرک. دویم د ناحق قتل مرتکب، چا چې ناحق یو مسلمان قتل کړی ده، د دغه مغفرت هم الله جل شانه نه کوي. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، چا چې خالدا فيه، چا چې یو مسلمان په قصد باندې قتل کړ، د ده جزا او بدل به جهنم یې خالدا فيه، هدی به هر وخت په دغه جهنم کې اوسیږي. او په دغه آیت کریمه کې الله جل شانه فرمایي وایي پر دغه قاتل باندې د الله له جانبه لعنت هم ویل کېږي. قتل ناحق تر شرک را لاندې غټه ګناه قتل ناحق ده. حتی چې په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتل ناحق ته کفر ویلی دی، وایي سباب المسلم فسوق، شکنځل و مسلمان ته کول دا فسق دی، وقتاله کفر، او قتل کول د مسلمان ناحق قتل کول کفر لا کفر. دا دوی ګناوې، دا دوه کسان چې کوم دي د پنځلسي په شپه باندې الله تعالی دوی له هغه لیسټ ایستلي دي چې د چا مغفرت کوي، د دوی مغفرت نه کېږي. دریم هغه څوک ده چې الله تعالی نه بخښي چې هغه له خپلو قریبانو، له خپلو عزیزانو، له خپلو ملګرو څخه یا له خپلو همسایګانو څخه دی قطع تعلقي اعلانوي، قطع رحمي کوي، له هغو سره دی راشه درشه نه کوي، له هغو څخه همیشه خوابدی ګرځي، نه له پر هغو باندې دی د رحم غږ کوي، نه له هغو سره ناسته ولاړه کوي، نه په غم و شادي ورګډېږي. دغه سړي ته هم الله تعالی دا اعلان کوي چې دی په دغه شپه باندې زه نه بخښم. ترمذي شریف یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله جل شانه فرمایي وی انا الله وانا الرحمن، زه الله یم او زه رحمان یم.